بس د خدای په مینه کې مست ملنګ زلمی یما. د میدان وردګ ولایت په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو په بهیر کې د پام وړ ښه والی رامنځته شوی دی. دا د همدرد میدان خصوصي عالي لیسه ده چې د همدې ولایت د بېلابېلو سیمو یو ګڼ شمېر زده کوونکي د زده کړو لپاره ورته راځي. په دغه ښوونځي کې د پرمختللو زده کړو هر ډول درسي اسانتیاوې شتون لري چې د تجربه لرونکو ښوونکو له لوري د تدریس چارې په ښه توګه پرمخ وړل کیږي. زه زیات خوښ یم چې دلته زده کوم ځکه چې له هر امکان موږ ته دلته موجود دي، لکه لابراتوار شتون، د سیالیو شتون، د مجرب استادان شتون. د سپورت لپاره سیالۍ موجود دي چې د فوټبال، والیبال او کرکټ لپاره. دا کاپ چې د سکول لیول لوبې وي د مکتبو په سطحه باندې، او دا چې د لومړی مقام همدرد میدان خصوصي عالي لیسې د سکول لیول لوبو کې وګټه اول مقام. دلته موږ ته هر امکانات برابر دي د درس لپاره، مجهز کمپیوټر لیب، مجهز لابراتوار، مجهز کتابتون، هر زموږ ته آماده دي. موږ له ټولو استادانو څخه ډېر منندوی یو. که څه هم د میدان همدرد خصوصي لیسې د یو کال را په دې خوا فعالیت پیل کړی، خو په همدې کمه موده کې د میدان وردګ ولایت د بېلابېلو سیمو څخه ګڼ شمېر زده کوونکي جذب کړي دي. ځکه په دغه ښوونځي کې د زده کړو بهیر په ډېره ښه توګه پر مخ روان دی. مجهز کتابتون، لابراتوار او همدارنګه کمپیوټر لب او نورې ښې درسي اسانتیاوې پکې شتون لري. دا لیسه په 1403 هجري لمریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړ، چې البته د ژمي په موسم کې فعالیت پیل کړ. دا چې نوی تاسیس زده کوونکي رخصت و، نو 1404 هجري لمریز کال کې زده کوونکي درج کړل، چې الحمدلله اوس له لومړي تر 12 ټولګي پورې موږ تقریبا 950 تر 200 پورې زده کوونکي لرو. څه کارمندان چې دلته دي هغه په دولتي مکاتبو کې هم دوی وظیفې ترسره کړي دي. 10 کاله او 11 کاله سابقې لري. ځینې چې مثال ښځینه استادانې دي هغوی 4 کاله 15 کاله په دې عرصه کې سابقې لري، کاري تجربې لري. په دې لیسه کې که دې ته ورته نور تعلیمي مراکز وي، باید هر مرکز چې په فعالیت باندې پیل کوي هغوی باید له تجربه کارمندانو کادرونو څخه استفاده وکړي تر څو د دغې ټولنې ماشومان لوړو مرتبو ته ورسیږي. موږ د نرسري ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې زده کوونکي لرو چې په ټولو صنفونو کې عملا زده کوونکي شتون لري او خپل زده کړې مخ ته بیایي. ټولو زده کوونکو لپاره منظم کمپیوټر لب، منظم لابراتوار او همدارنګه منظمه کتابخانه لرو چې د لابراتوار لپاره مشخص 2 تنه لابرانت ښوونکي لرو چې د اړوندو مضامینو د کیمیا، بیولوژي، فزیک په برخه کې زده کوونکو ته عملي کارونه سرته رسوي. همدارنګه د کمپیوټر په برخه کې چې د ساینس نړۍ ده، موږ 2 تنه نور به تجربه ښوونکي لرو چې د هیواد له معتبرو پوهنتونونو څخه د ماسټرۍ او لیسانس په سطحه باندې دلته له موږ سره شتون لري. زده کوونکو سره د کمپیوټر په عملي زده کړه کې مرسته کوي. همدارنګه د کتابخانې لپاره منظم مسؤل شخص لرو. په کتابخانه کې موږ د هرې برخې کتابونه لرو د زده کوونکو د آزاد مطالعې په خاطر، د علمي ریفرنسونو په خاطر، تر څو پورې زده کوونکي له لومړیو نه د خپلو علمي څېړنو سره بلدتیا پیدا کړي او له دغو امکاناتو څخه منظمه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ موږ د معرب د نصاب ترڅنګ په یاده لیسه کې اکسفورد تقویتي سیستم هم تدریسوو. په اکسفورد تقویتي سیستم کې موږ سره دیني برخه، د انګلیسي ژبې برخه او همدارنګه ټول تقویتي مضامین شامل دي. لکه په دیني برخه کې موږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت لرو چې زده کوونکو ته په تقسیم اوقات کې ځای ورکړی ده او د منظمو تجربه لرونکو ښوونکو لخوا نه ورته تدریس په مخ باندې وړل کیږي. د همدرد میدان خصوصي لیسه کې چې کوم امکانات موجود دي، اول دا چې منظم کمپیوټر لب لري، بغیر له هغه چې مثلا دا د میدان وردګ ولایت د برق په هغومره امکان نه لرو. دوی ته لپټاپونه اخیستي تر څو که د برق نشتون کې هم دوی له عملي کار نه بې برخې نه اوسي. ځینې ګوره لپټاپونه هغه ډیسکټاپ موږ تاسې لرو چې بې برخې کار نه کوي، خو لپټاپ دې لپاره دوی واخیسته چې مثلا هغه شاګرد دوی بې درسه پاتې نه سي. په همدرد میدان خصوصي لیسه کې تر 4 ټولګي پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم ښې درسي اسانتیاوې شتون لري، چې د نجونو لپاره هم ښې درسي اسانتیاوې او ځانګړي ټولګي هلته موجود دي او د مسلکي ښځینه ښوونکو له لوري د تدریس چارې پر مخ وړل کیږي. موږ په خپل تدریس کې شاګردانو ته ډېره زیاته ونډه ورکوو. دوی سره همیشه کومک کوو تر څو
په عملي توګه باندې خپلې زده کړې وکړي او زیاتره توجه په خپلو شاګردانو ته وسي. موږ ټول دا دنده لرو تر څو خپل هیواد ته خدمت وکړو د یو سوادداره کس په حیث. نو موږ په خپل مکتب کې د ټولو اداري پرسنل څخه له خپل مکتب اداري کارکوونکو څخه ډېر راځي او په دې کې ډېر خوشحاله چې د خپل هیوادوالو ته خدمتونه وړاندې کوو او خپلې تجربې خپل علم د دوی سره شریکوو. موږ د ښځینه زده کوونکو لپاره له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې بېل محیط او بېل صنفونه لرو چې د تدریس چارې د ښځینه ښوونکو لخوا نه په منظم شکل په همغه نصاب مطابق چې د معرف نصاب ده او ترڅنګ یې اکسپورټ تقویتي سیستم ده شتون لري او د ښځینه ښوونکو لخوا څخه تدریس په مخ باندې وړل کیږي. د کمپیوټر برنامه د همدغه اکسپورټ تقویتي برنامې یوه برخه ده چې د موږ د اول ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې ټول زده کوونکي هغه چې د معرف د نصاب ترڅنګ موږ د کمپیوټر عملي تدریس هم له اول ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې ورته تدریسوو. همدارنګه د موږ هیئه د لیسه د میدان وردګ ولایت په سطحه باندې د میدان وردګ ولایت بېلابېلو ولسوالیو ته لکه جلیز ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ، همدارنګه د چک تر ولسوالۍ پورې موږ ترانسپورټ لرو. عملا له دغو ساحونو زده کوونکي لرو او د ترانسپورټ ټول مکمل خدمات د هیئه د لیسې ټولو زده کوونکو ته په نظر کې نیول شوي دي. منظم ترانسپورټ هر زده کوونکي ته په نظر کې نیول شوی. د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره په دغه ښوونځي کې د ارشاد او دعوت کمیټه هم شتون لري چې د زده کوونکو د دیني زده کړو او عقیدتي مسایلو پر مخ وړلو په برخه کې رغنده فعالیتونه ترسره کړي دي. هر پنجشنبه په ورځ موږ د مکمل قرآن عظیم شان د ختم پروګرام مخ ته وړو. همدارنګه چې دا د اسلامي پوهاوي په خاطر باندې چې دا د اسلامي اصولو د ترویج په خاطر باندې نور کړنې هم موږ لله الحمد مخ ته وړو چې روزمره د فعل په پروګرام کې موږ د آقا نامدار اسلام د سیرت معلومات د شاګردانو ته ورکوو تر څو د خپل پیغمبر اسلام له سنتونه موږ خبر سو، د هغه کړنلارو نه خبر سو چې د په ژوند کې څه کړي دي، د آداب او د اصول څه وله، د هغه له اخلاقو نه موږ خبر سو. په دې خاطر موږ په پروګرام کې د سیرت خبرونه هم چې دا لرو چې هغه معلومات هم ورکوو. دلته له هر نگاه نه دلته موږ ته امکانات موجود دي لکه کمپیوټر لاب، لابراتوار، تقویتي برنامه. زه ډېر خوښ یم چې په همدار میدان خصوصي لیسه کې زده کړه کوم. هغه اووه میاشتې کې زه دلته زده کړه کوم او له استادانو له مکتب نور کارکوونکو ډېر خوشحاله یم. مجهز کتابتون، مجهز لابراتوار، همداسې هر رقابتي سیالۍ ټول هر شی موږ ته مجهز دي او ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته زده کړې کوم. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د زده کړو او ښوونې روزنې سره ځانګړې مینه لري چې په تیرو کلونو کې په هر ډول سختو شرایطو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی دی. اوس مهال په ښوونځیو کې د زده کړو بهیر ډېر ښه شوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي د هیواد د نورو ولایتونو په شان له اسلامي امارت غوښتنه لري چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړل شي او هغوی ته د دیني او عصري زده کړو ښه زمینه برابره شي.